ورحمت الله دوستانو، زه فضل الدین احسان یو ځل بیا نن ورځ ستاسو چوپړ کې حاضر یم. زه غواړم چې تاسو ته نن ورځ یو نوې داسې ویډیو وښایم چې تاسو څنګه کولی شئ د یوه کس یا انځور نه لیکایي کاپي کړئ. نو د لیکایي د کاپي کولو لپاره دلته زه تاسو ته یو سافټویر ښیم. شاید دغه سافټویر تاسو ټولو سره په موبایل کې موجود وي. هغه سافټویر که تاسو دې ځای نه کتلی شئ، که تاسو وګورئ دا هماغه سافټویر د فوټو په نوم باندې. دا فوټو په نوم باندې د اکثرو موبایلو کې مطلب دغه سافټویر وي. نو تاسو کولی شئ له همدغه سافټویر نه په استفادې سره له یوه کس نه لیکایي تاسو کاپي کړئ. نو زه اوس همدغه فوټو خلاصوم. د فوټو مې چې خلاص کړ، هغه سکرین شاټ چې ما وباسلی د موبایل په سکرین باندې، دا یو سکرین شاټ ته چې ما موبایل باندې باسلی. که تاسو کله دا خلاص کړئ نو دې نه مخکې تاسو باید د انټرنیټ کنیکشن آن وي. که تاسو وګورئ دلته د ما د انټرنیټ کنیکشن چې ده دا هم آن ده. نو د انټرنیټ کنیکشن د آنولو څخه وروسته نو تاسو دغه ټکسټ چې ده دغه ګوګل دا د خپله د ګوګل فوټوز په نوم باندې ده. د ګوګل فوټوز دغه ټکسټ اتومیټیک ډیټیکټ کوي، اتومیټیک یې راخلي. دلته که تاسو وګورئ دې زیږ لاندې کې وګورئ سرچ او دا کاپي ټکسټ او دا شی راغله، دا مخکې نه و. دا چې کله تاسو انټرنیټ خلاص کړئ نو د سکرین شاټ خلاص کړئ بیا دا راځي. نو کاپي ټکسټ باندې زه کلیک کوم، ګوره دا اتومیټیک ډیټیکټ کوي اوس ټکسټ. ګوره ټول ټکسټ یې واخیسته. دلته چې څومره ټکسټ تاسو په کار وي هماغه ټکسټ انتخاب کوئ. مثال په ډول سره څومره چې نه وي په کار هغه مه انتخابوئ. زه مثال ډول سره دغه تر دې ځایه مې دا یو پاراګراف ټکسټ انتخاب کړو، بیا څنګه کوم کاپي ټکسټ کوم. دا ټکسټ مې کاپي کړ. نو زه غواړم دغه ټکسټ زه ورډ پروګرام ته ولېږم. د دې ځای نه نیو ډاکومنټ باندې کلیک کوم، دلته راځم ډیوایس باندې کلیک کوم، بیا بلینک ډاکومنټ انتخابوم او دلته هغه ټکسټ کوم ما کاپي کړی دې ځای نه څنګه کوم پیسټ کوم. ګوره ډېر په اسانۍ سره هغه ټکسټ کوم چې په یو تصویر کې و ما دلته ورډ پروګرام ته راوست. دوستانو د ما نن ورځ ویډیو همدومره وه، نور مو په والله الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.